السلام علیکم درنو دوستانو. مومن خان فرهادي او زه بیا ستاسو په چوپړ کې دوستانو د نن ورځې لپاره موږ لرو د نمبر ورکریز انسر یا input type is equal to number. د نمبر ورکریز انسر د فورمې یو بل ورکریز انسر دی چې د نمبرونو یا شمارې د داخلو لپاره استعمالیږي. یعنې استعمالونکی کولی شي چې فقط شمیرې یا نمبرونه ویبپاڼې ته پورته کړي یا ورداخل کړي. دوستانو د دې ګټه دغه ده چې کله موږ کولی شو فرض مثال په خپل ویبپاڼه کې بغیر د چې یو څوک په نمبر فیلډ کې یا د نمبر په کوم باکس کې چې دی عددونه یا توري یا سمبولونه ورداخل نه کړي، نو دې لپاره موږ مشخص کوو چې دغه فیلډ باید د نمبر لپاره وي. فرض مثال موږ غواړو چې خپل عمر داخل کړو، یا فرض مثال وایي چې تاسو کله تجربه لرئ 2-3 کاله، باید فقط په دغه فیلډ کې یا په دغه باکس کې باید نمبر شمیره داخل شي، بل نه سمبول نه توري شمیره داخل نشي. یا فرض مثال وایي چې خپل عمر انتخاب کړئ یا تاسو څو کلن یاست، نو دغه څو کلن لپاره باید موږ فقط ولیکو چې 12 14 14 50 50. نو دې لپاره باید بل شی نه وي چې دغه موږ سره زموږ په انالیسس کې دا ډیټا انالیسس بیا انشاءالله تاسو په وروستي درسونو کې که چېرته په خیر ژوند باقي وو بیا وایو په انالیسس کې، یا فرض مثال په ډیټا چې کوم فارمت غلط نشي. فارمت په دې معنی چې هلته زموږ انګلیسي عدد پکار دی، خو دلته یو څوک راځي پښتو یا دري عدد پکې پورته کوي، نو دا بیا وروسته موږ ته په ډیټابیس کې یا فرض مثال په ډیټا کې ډېر جنجالونه مشکلاتونه راپېښوي. نو دغسې مشکلاتو د مخنیوي لپاره موږ فقط کولی شو چې نمبر ورکریز انسر څخه استفاده وکړو. input type مساوي کېږي نمبر سره منیمم ماکزیمم. منیمم کې کولی شو چې کم از کم یو کس څومره کولی شي په دې کې شمیره داخل کړي، او ماکزیمم تر کم اندازې پورې. فرض مثال موږ وایو فرض مثال چې د عمر لپاره غواړو چې د یو شمیرې څخه شروع تر 100 شمیرې پورې یو کس داخل کړي یا ویبپاڼه کې خلک معلومات پورته کړي، نو منیمم کې 1 راځي او ماکزیمم کې 100 راځي. همدغه په عمل ډول په خپل ایډیټر کې کاروو. خلاص راځي چې همغه په عمل ډول استفاده کوو. دا زموږ پرونی ویبپاڼه چې موږ جوړه کړې وه، د دې په تاکید باندې یا د دې تر شا موږ همدغه نور خپل کود ټایپ کوو. اول یو بل رو جوړوم د ټیبل کې تر څو زموږ معلومات درسته توګه ټایپ شي یا په درسته توګه ښکاره شي. یو رو جوړوم، دغه رو بېرته پای ته رسوم، بیا په دغه رو کې زه غواړم چې یو کالم اضافه کړم، ټي ډي بیا دغه کالم بندوم. بیا په دې کالم کې زه غواړم چې یو لیبل ورکړم، بیا زه غواړم چې دغه لیبل بند کړم. بیا دې لیبل کې فرض نظر ورکوم چې خپل عمر انتخاب کړئ. بیا دغلته بل کالم شروع کوم، ټي ډي دا کالم بیرته بندوم. بیا په دې کې زه input type مساوي کېږي د نمبر سره، دلته ورکوم چې دغه نمبر فیلډ چې دی تر کومې شمارې پورې کم از کم تر کومې شمارې پورې واخلي او تر کومې شمارې پورې پورته لاړ شي. کنټرول اس یا راځم دغه ته سیو باندې کلیک کوم، زموږ خپل فورم یا ویبپاڼه راخلاصوو. دوستانو خپل ویبپاڼه خلاصوو. کله دوستانو خپل عمر انتخاب کړئ، کولی شئ تاسو دغه په کلیک کولو باندې فشار ورکولو باندې عدد داخل کړئ. لازم فرض نوم احمد محمود علي، تاریخ د تولد فرض مثال د زیږیدو نیټه 2020 جنوري 1 یا اول. تذکره انتخابو، فرض د تذکره ده. عمر 2020 اوس 2022 2 کاله. تاسو که څه اوس ګوره ژبه کښې فعلا څه ده پښتو ده، زه 2 انتخابوم 2 پکې نه راځي. که چې دا ژبه تبدیل کړم 2 ولیکم 2 پکې راځي. دا ګټه همدغه ده دوستانو چې موږ نشو کولی چې په بل فارمت کې یا په بل شکل کې عددونه د داخل کړو بغیر د انګلیسي څخه، چې دا موږ د ډېر مشکلاتونو جنجالونو څخه ژغوري. هغه جنجالونه مشکلاتونه بیا په آینده درسونو کې انشاءالله موږ په کله چې اکسل کوم درس درلودو یا د ډیټابیس کوم درس درلودو، هلته بیا تاسو پوهیږئ چې دا مشکل د دې څه دی. تاسو هم کولی شئ د دې په واسطه پورته لاړ شئ، بېرته ښکته شمیرې راوړئ. دغه د نمبر فیلډ یا نمبر ورکریز انسر دوستانو
تر دې دمه همدغومره درس و راتلونکي لپاره تاسو په خاطر سپارم. السلام علیکم.